درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. زما کیسه خپرونې ته ښه راغلاست. زه اسرار وصال یم او په خپرونې کې راسره دروند میلمه د افغانستان د ملي راډیو پخوانی ویاند ښاغلی محمد آغا زکي میلمه دی. زکي صاحب ستړي مه شئ. اسرار وصال صاحب تاسو نه ډېره مننه. کور مو ودان چې موږ هم یاد کړو. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان. زکي صاحب محترم، ښایي تاسې ډېر خلک وپېژني یا ښایي ستاسو غږ ډېرو خلکو اورېدلی وي ولې څېره یې ستاسو نه ده لیدلې. بله، که دا راته ووایي چې ښاغلی محمد آغا زکي څوک دی؟ ډېره مننه. وصال صاحب، زما نوم محمد آغا زکي د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د شګې د کلي اوسېدونکی یم. په 1450 هجري لمریز کال کې د کوز کونړ ولسوالۍ د علامه سعید جمال الدین افغاني د لیسې د 12 ټولګي نه په لومړي درجه فارغ شوی یم. ډېر ښه. زکي صاحب محترم، کیسې ډېرې دي. دا راته ووایي چې خپل ماشومتوب درته یادېږي؟ ولې نه، ټول حالات راته په یاد دي. 6 کلن وم چې پلار مې په مکتب کې داخل کړلم او چې څنګه زه داخل کړلم نو په یوه هفته کې زه واچولم، په بله هفته کې دی د میرګو بیمار و او داسې موږ په دې ګمبیري کې دشت ګمبیري کې پاریز درلوده د دغه د هندوانو. همالته د جمعې شپه وه چې تللی دی، هغه میرګي ورباندې حمله کړې ده او خولې په شګه کې خښه کړې ده او ساه یې ورکړې ده. د جمعې مبارکه ورځ وه. نو زه په اول صنف کې واچولم او دی په حق ورسېدم. زه یتیم پاتې شولم. 12 کاله مې لیسه وویلې، اول نمره ومه او زیات مې د نطاقي سره زیات شوق و علاقه وه. خو مخکې له دې چې نطاقي ته راشم نو هلته مې د کانکور ازموینې ته امادګي ونیوله. په 50 کال کې مې د کانکور ازموینه هم ورکړه. هغه وخت کې د کانکور د امادګۍ امکانات وو؟ بلکل فوق العاده تیاری مې ورته نیولی و. یعنې کورسونه هغه وخت کې وو؟ کورس هېڅ وجود نه درلوده. صرف هغه وخت کې د سړي خپل کار و چې څومره کولی شي ځان رسولی شي. استادان ته به مې کار اخیسته، هر چاته به مې کتاب نیولی و، خپل درس به مې ویلی. نه کورس و نه بل شی و. او په زیاته مطالعه مې په جوماتونو کې مې ډېر سبقونه ویلي دي. دغه راز هغه ځای نه چې 12 نه زه فارغ شولم نو فورا لا 12 صنف نه فارغ شوی نه وم چې زه دې راډیو ته رالم، چون د نطاقي سره زما ډېر شوق و. اصلي خبره ته کوم. او رښتیا زکي صاحب کیسې خو زیخته زیاتې دي، ښایي خپرونه د دې ځواک ونه لري. که دا راته ووایي چې څنګه راډیو ته راغلې؟ زما د راډیو د نطاقانو خبرونه به د شپې اورېدل. راډیوګانې ډېرې کمې وي. زما یو تره و سید آغا خان معلم نومېده چې په کور کې یوه راډیو وه، نو د شپې به مې ځان هغه ته رسوو. هېڅ پر هغه منطقه کې راډیو نه وه، دغه یو راډیو ده لرله. او د شپې خبرونه به ما اورېدل. د شپې به چا خبرونه ویلي؟ عبدالغفور ویان به خبرونه ویلي، ډاکټر سوریا خادم به ویلي، ګلجان نیکیار به وه، بله وه پښتو کې څوک نطاقه وه ده، سایما اکبر، تاج محمد اکبر، هاشم پکتیاني، ابراهیم خیل. دا زموږ د هغه وخت نطاقانو چې لا زه دلته راغلی نه یم چې د دوی هغه اواز ما زیات اورېده. اواز به مې اورېده او په هماغه طریقه به ما نطاقي هم کوله د ځانه سره. خو چې کله په 50 کال کې زه هم دې راډیو افغانستان ته رالم نو ښه مې په یاد شي چې دغه بیرون دغه شرقي دروازه چې اوس بنده ده، په دغه دروازې کې ولاړ یم. نو دا وخت انقلاب شوی دی وروره، د جوزا میاشت ده، د ثور انقلاب ورته وی، اوښتون ورته وی، تحول ورته وی. دغه حالت راغلی دی دې ملک ته او زه هغه ځای کې ودرېدلم. نو څوک نور نه پېژنم، فقط ما اورېدلي دي چې د ننګرهار نه هلته 2 کسان کار کوي چې یو سیلاب صافی نومېږي او بل نصرالله حافظ. سیلاب صافی د پښتونستان د څانګې مدیر و او نصرالله حافظ چې و دا د هنر او ادبیاتو مدیر و. هغه وخت کې یوازې راډیو وه؟ هغه وخت کې یوازې راډیو و. تلویزیون هم په ازمایښتي شکل باندې. تلویزیون هلته بیل جاپان جوړ کړی و، تلویزیون دستګاه جاپان جوړه کړې وه، بیل ریاست و او هغه ځای کې 2 ساعته خپرونې، اول 1 ساعته ازمایښتي خپرونې شروع. د راډیو بڼه درته ښیم، د راډیو بڼه. د راډیو زموږ تقریبا 100 کلونه لا اوس واوښتله. زه ګوره دا نن د 1402 هجري لمریز کال د ثور 6مه نیټه ده، د غویي یا ثور 6مه نیټه ده چې ما ورته هلته ناست سره. نو د 100 کلونه زموږ دغه راډیو افغانستان واوښته، یعنې سابقه زیاته شوه. نو دلته چې زه رالم نو سیراب صافي وویلې وروره د سیراب صافي سره د چا کار دی؟ نصرالله حافظ هم نارې کړي چې مخ ته لاس نصرالله حافظ سره د چا کار دی؟ ما له دواړو سره صاحب زما کار دی. او زما داسې نطاقي په بخش کې راغلی یم، شوق لرم زیات، راډیو مې زیات اورېدله.
نو بس راوستلم او ډاره کې دي نطاقانو څانګې ته راوستل 12 نصر فارغ وي 12 فارغ یم دغه ټیم نو چې رالم وایي ته نطاقي کولی شي ما وایي زه به صبر وایي ته وباسه وایي ته د ویاند اواز وباسه نو دا ویاند اواز مې ورته ویسته وایي ته ووایه خبر ووایه نو دغه وخت خبر و داسې شي رښتیا و دماغه وخت خبر دماغ وخت یو خبر برته ووایم پاملرنه وکړئ یو خبر ته چې همدا اوس راورسېد د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي او د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت د انقلابي شورا د رئیس د صدر محترم نور محمد طریقې تر رهبري او زعامت لاندې د انقلابي شورا فوق العاده غونډه د خلکو په کور یعنې اوسني ارګ کې جوړه شوه په غونډه کې اړینې او مهمې پرېکړې وشوې چې په دې رابطه به نن د شپې په 8:30 دقیقو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه د بیانیه خپره شي استاده یعنې هغه اوس هم درته خبر دی بالکل دا خبر ماته حفظ دی دا اول خبر چې دوی دغه اول خبر چې صرف ماته اخبار راکړه دا ووایه چې دا ستا تمریني مې دا شی وویلې نو کله مې چې دا وویلې دا خو ته وایي د ویاند اواز وباسي وایي د ابراهیم خیل اواز دې ستره شي ما ولا د ابراهیم خیل هم درته وباسم هاشم پکتیانی ناست و بل آصف خاوري یو څوک و آصف خاوري دا هم دلته ناست و حاجي سید فضل اکبر چې رئیس د نشرات د راډیو دوم زما غږ واورېدم نو په دې وخت کې یو کار وشو چې مدیر د نطاقانو زموږ ابراهیم خیل صحیح سیف الرحمن نوم په مشهور په صحیح او تخلص ابراهیم خیل دا ابراهیم خیل ډېر ښکلی غږ لري واقعا چې په شرق کې هغسې غږ موږ تر اوسه پورې ډېر نطاقان د هغه د مکتب پیروي کوو خو یاره موږ هغه ته نشو رسېدی هغه ته الله پاک ډېر ښه استعداد د نطاقي په بخش کې ورکړی البته تعلیم یې دومره نه و فکر کوم یا به شپږم یا نهم یا نهایت 12 نه به خلاص شو زموږ غوندې پوهنتون هم نه ویلې نو کله چې ابراهیم خیل زما غږ واورېده نو وروره نو ما لږ کمزوری غوندې راغی قبول یې نشم کړی ما ته یې زه به اوږ به ګورو په آینده کې به سره نو دلته لایق صاحب روانو په دې دغه کې نو دا لایق صاحب د افغانستان د راډیو تلویزیون او سینماتوګرافۍ د دولتي کمیټې د وزیر په توګه دنده سرته سلیمان لایق ما لایق صاحب ورته ابراهیم خیل صاحب ما ته داسې مثبت جواب رانه کوه زما اواز به ته به واورې وایي هغه اواز وي په دې چلنو سټډیو کې ثبت کوي او د ده اواز ما ته راوړئ نو په دغه وخت کې زرین انځور او نصرالله حافظ دوی زه بوتلم د تخنیکرانو ته یې بوتلم او ما ته یې یوه تبصره راکړه وایي دا ته ولوله تبصره مې یو څه چې زه لیدونکو ته وایم زرین انځور د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی رئیس هغه وخت کې یو غړی و په هنر او ادبیاتو کې یو غړی عضو و نو هغه تبصره ما ته راکړه او تبصره مې په دې چلنو کې ثبت کړله نو اواز دلته ما د ویاند تقلید شروع کړم هلته ودرېږه نو دا تبصره په یو 15 دقیقې ثبت شوله دا اواز ټیکري کې هغه وخت ثبتېدل لکه فتې وي نو دغه فتې ویوړه سلیمان لایق ته په هغه رئیس نشرات د راډیو چې کیني په دې ځای کې سلیمان لایق په حیث د وزیر راډیو تلویزیون و سینماتوګرافي دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان دا ناست دی نو زما اواز یې واورېده ما ته وایي چې دغه دی دا یاره ځوانه ډېر ښه غږ لري خو دا راته وایي چې اخواني خو به نه یي ما ورته ویلې لایق صاحب ولاکه یا اخواني پېژنم یا بل یا خرقي پېژنم یا پرچمي پېژنم یوه کې هم نه یم مسلمان یم 5 وخته لمونځ کوم او د قرآن تلاوت زیات کوم او لمونځ کوم هېڅ شي کې نه یم وایي ښه موږ به وایي پوښتنه کوو ځه موږ معلومات لرو خو لنډه دا چې دلته زه رالم او لږ لږ اعلانونه مې شروع کړه یو څو ورځې بعد ما دلته تجارتي اعلانونه شروع کړل لنډه دا چې تجارتي اعلانونه هغه وخت نه رسمي چېرته یم دغه وخت کې زه افتخاري دلته کار کوم او قبول شولم له ډېره وخته تاسو په د افغانستان ملي راډیو نو تقریبا دا 15 کاله وشو چې زه دلته د پښتو خبرونه وایم نو استاد تاسې له هغې چې دلته خبرونه وایي څه وخت مسافر شوئ ستاسو کور په پاکستان کې د ډېر وخت دلته یوازې ژوند کوئ وروره زه خو دې ځای نه چې زه لاړم ما یوه دوره عسکري وکړه 4 کاله مې چې پوهنتون وروسته د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځی پښتو ډپارټمنټ نه فارغ شولم په سال 61 کې فارغ شولم د 61 نه بعد 4 کاله د غیر معرب عسکري ما وکړه په وسلوال پوځ کې هغه په وزارت دفاع کې مې عسکري وکړه ترجمه به مې کوله او نور اعمال ته ومه او دلته به مې راډیو سره هم همکاري کوله نو 66 کال کې زه د دغه نه فارغ شولم د عسکرۍ نه بیا دلته مقرر شولم
شپږ شپېتم نه بیا دلته رسمي شولم. دلته چې رسمي شوم 2 کاله رسمي وم، بېرته بیا احتیاط دورې ته وغوښتلم. د احتیاط دورې په خدای ما سره زیاتي حوصله نه وه، او وروسته پاکستان ته مې 2 خپې سپکې کړې وې. کور مې ځان سره بوت، همدغسې دغه د پاړ چنار په لاره باندې په دې لوګر باندې پاړ چنار باندې کښته شولم او پېښور ته لاړم. او بیا څومره وخت کېږي چې مثلا لنډ راته وایي څومره وخت کېږي چې دلته بیا یوازې اوسې، کورنۍ دې سره نشته؟ دلته خو تقریبا دغه د سال 1991 کې چې راغلی یم دې راډیو ته، نور خو مې نور راډیوګانو سره کارونه کول، نو دلته ولا یوازې اوسېږم. فعلا مجرد ژوند دی کوي او خوشحاله اوسې. کور ودان کله کله دې اولادونه درته یادېږي؟ ولا څه به کېنو، بس هغې په پېښور کې زه دلته یم، کله کله تلیفوني تماس نیسو. د ویزو مشکلات هم دغه زیات دي، تګ راتګ ډېر مشکل شوی دی. حتی داسې وخت راځي چې په یو کال کې هم سفر نشم کولی. نو 4 مې لورګانې دي، 2 هلکان دي، اوس هلکان زلمیان دي الحمدلله. بیا ټلیفون کې سره خبرې کوئ؟ په ټلیفون باندې ګړېږو کله کله. ښه، استاد راته وایي په ټلویزیون کې تر ټولو سخته خاطره چې په تا باندې تېره شوې هغه کومه وه؟ یو خو ډېره خطرناکه خاطره دا وه چې زه په 6 جدي کې په دې خپل دفتر کې پروت وم، نو دلته څوک راغی، بس روسان راغلل دلته راننوتل. دلته نو د سیاسي بیرو غړي وو، دا ټول په دغه چرنوستریو کې بندیان وو. بندیان څه وو؟ محبوس خانې ته دلته راوړي وو چې اوس چون حالات ډېر اضطراري وو دلته راغلل. نو د هغه وخت د ګوند غړي پرچمیان راغلل، نو هغه وخت کې داسې اوازه وه چې څه تغییرات به راځي. تغییرات دا وو چې بس روسان راننوتل او 6 د جدي وو. وایي ټیک شه، وایي ته خبرې وایي چې تحول وشو، انقلاب راغی، انقلاب 6 د جدي دلته راغی، او زمونږ قوای محدودې اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي دا راننوتل. مال څوک راغلل؟ وایي رفیق کارمل. مال زه د بدو نه بدتر شو، نه غم مه کوه، ما باندې یو ګزار یو وکړ، یو پرچمی چې هر څوک وو. نو دغه وخت هغه وخت کې ګیره غټه وه؟ ګیره مې هېڅ نه وه، هغه وخت کې وړوکی ماشوم وم، د 20 کالو وم. د هغې نه بعد وروره چې ګزار یې وکړ، ما ویل څه خبره ده، راغلی به ډي شوی، وایي لاړ شه هلته دغه ووایه، یو خبر ووایه، دا خبر ووایه چې امین نه امین دا د منځه لاړه و، دا د CIA غړی و، څنګه څنګه. خو دلته ما ته هېڅ ضرورت هم پیدا نه شو. خپله نفر د دې د ګوند کوم نفر و هغه راغی او دلته یې وویل چې د بابر کارمل یو بیانیه یې نشر کړه که این جانب بابر کارمل نو دا وخت په تاجکستان دی، اغلب په ازبکستان کې دی، دلته لاندې رارسېدلی. که این جانب بابر کارمل منشی اول کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان به شما ملت رنجیده و ستمدیده افغانستان اعلام می‌داریم که آمین آمین عضو CIA امریکا برای ابد سرکوب گردید و انقلاب شکوهمند ثور تحت رهبری رفیق بابر کارمل منشی کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان و رئیس دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان به پیروزی رسید. دا اعلان یې وکړ. نو دا اعلان چې د شوروي تا د تاشکند نه وکړ، د تاجکستان نه و، هلته وشو، ځکه چې کارمل د بیا توره وسره. نو دغه یو خاطره وه زما هلته، دا په خپلو سترګو دا خاطره ما ولیده. استاده دا راته ووایه چې د ژوند تر ټولو سخته خاطره ته راته ووایه په خپل ژوند کې چې تا باندې په ټولو ژوند نه سخته خاطره زه په همدغه راډیو په همدې دفتر کې پروت وم د شپې. سهار جګ شولم او دلته د دوستمیانو جنګ و، پاس په دې دغه نه ډزې کولې دې غره نه، دا د نادرشاه غر نه دی دې نه دی. او چې څنګه زه جګ شوم دا ګروپ مې یو دم روښانه کړ، او ته یقین په خدای وکړه چې دا هغه ځای نه دا جمعه وه د جدي میاشت وه، دا د پیکا مرمۍ زما د پوه سره دقسې تېره شوله، خو الله پاک زه وساتلم. او د هغې نه بعد څملاستم چې کته مې دومره مرمۍ لاندې په دې میز سره پرته وه، نو دا الله پاک ساتلی یم. نورې ډېرې سختې، دغلته به د ورځې 3000 مرمۍ به د شپې راتللي، الله پاک موږ ساتلي. موږ به یو خارق العاده حساب دی چې موږ خدای څنګه بچ کړي په دې دغه کې. دا راته ووایه چې د دغه راډیو په دوران کې چې کله لومړی راغلی وي له کومو خاطرو سره مخ شوی، مایکروفون ته ناستې غلط شوی، بیرته شپې د راډیو ته د خپلو خبرو لپاره غوږ نیولی، داسې خاطرې راته ووایه. زه خو دا ته ووایم چې زه تر اوسه پورې چې هر برنامه ثبتوم، هر پروګرام ثبتوم، بېت یې اورم. ما ته وایي ستا د خپل اواز سره ډېره علاقه ده. ما زما واقعا چې دغه مسلک سره ډېره علاقه ده. نه ما نه ډاکټر جوړېږي، نه انجینر، نه جنرال، نه بل څه.
زما صرف نطاقي سره علاقه وه او دغه هدف ته مې ځان رارسولی تر دغه ځای پورې هغه هم هېڅ نه یم نو ډېر ښه نطاقان موږ هغه وخت درلودل او د هر یو بېل سبکو مکتب بیا درلوده او داسې یوه خاطره راته ووایه چې پېښه شوې اوسېږي غلط شوی اوسېږي یا خبرونه وایي تکراري لایف در باندې راغلي کوم داسې خاطره ځان سره لري ولې نه ځینې اعلانونو کې به همداسې یو څه ویلی که نه چې اوس د ویلو نه دي چې یو څه به مو ویلې ټوله بیا پخ وال او داسې په مستقیم دغه کې شوي دي چې یو دم پخ وال شوي دي خندا شوې ده او بیا رئیس رامنډه کړي دا څه وشول څه خبره ده نو بیا کسرما شو دا شیان پکې ولې نه او استاد دا راته ووایه چې تر ټولو خوشحالونکې او خندونکې خاطره چې په ژوند کې درباندې تېره شوې ده چې ډېر خوشحاله سوی او دا ښه پوښتنه دې وکړه زه چون دغه مسلک سره زما ډېره علاقه وه نو کله چې ما د خپل اواز په راډیو کې ثبت کړ او بیا نشر شو نو ډېرو خلکو ویل چې دا سړی خو یاره بده بلا وه چې د خپل هدف او موخې ته څنګه ځان ورسو او دا خو غریب سړی و دا څنګه دې راډیو ته لاړ او دا راډیو کې بیا خبرونه هم پسې شروع کړل او اعلانونه هم شروع کړل ډېر زر یې رشد وکړ نو دا زما لپاره واقعا د یو خوشحالۍ خاطره وه استاد د پوهنتون په دوران کې یا د مکتب په دوران کې څومره سختۍ دي لیدلې دي هغه وخت وضعیت څنګه و اقتصادي وضعیت خلکو څنګه و او بالکل اقتصادي ولا چې ولږې تندې م کتلي دي او ژوند د ملا ټول د فقر د غربت او د ستونزو سره تېر کړی په دې کې شک نشته یوه کونډه مور مې درلودله قسم په خدای چې ډېرې ستونزې مې لیدلې دي والله چې دومره حالت هم خراب شوی دی چې په میاشتو ډوډۍ نه وه غیر د سکرک نه سړسک وپېژنې سکرک چې ورته وایي یعنې جواری به م خوړ هغه به م د سابو سره 3 وخته سابو سکرک او ولا ډوډۍ به م درک نه درلوده ډېرې ستونزې کړاوونه مې لیدلي دي خو تعلیم هم نه دی پرېښی په خپل مور مې اوس وفات شوې ده او ولا چې ما ته ویلې وی ما به ورته ویلې لاړ شه کار وکړه وږي ټول کړه دا وکړه هغه وکړه او مزدوري وکړه چېرته ما به ورته ویلې مالې پوهه ټوله راوتلې له مغزو ده هسې نه چې په دې ډېرو کتابو ده زما په دې کارونو کې ما نه څه نه جوړېږي اوس ما پرېږده چې ما وخت د مطالعې راغلی دی او علاقه لرم چې ما نه یو څه جوړ شي نو هماغه چې ولا ما ته موقع راکړل شوې ده پټي و ځمکه وه الحمدلله لږه ځمکه وه د مور مرګ دې یادېږي د مور مرګ زما خپله یادېږي ما خپله بوتله ډاکټر ته م بوتله ومې ګرځوله ښه پوره دغه مې حق مې ورته خو ادا کړی نه دی خو یعنې هغه د خلکو په اصطلاح باندې چې تا ورته ډېر خدمت وکړو ومې ګرځوله ډېره مګر چې راومې رسوله او بس اخرني سلګۍ ووالې ځان یې حق ته وسپاره لاړه په حق ورسېده ډېره سخته وه دا اوس باور وکړئ اسرار وصال صاحب چې دا اوس کله کله زه لمونځ کوم او د هغې هغه ساه ایستل او هغه ځنکدن را په یاد شي نو ما ته خپله جړه راځي بیا ځان ته وژاړم نو ولا اوس هم د هغې په هغه مظلومیت باندې په هغه غربت باندې چې هغه مور څومره دغه یې که نه مهربانه په خپل اولاد باندې نو واقعا چې ما ته هغه صحنې را په یاد شي ما ته ژړه راځي او ویم یا الهي ته په ټول دې ملت باندې ورحمېږي امین استاد محترم که دا راته ووایي چې بعد له ډېرو کلونو نه چې دلته دې تېر کړ څونه کال دلته کار وکړ تقریبا دلته خو زما داسې فکر وکړه چې په 1450 کال کې زه راغلی یم بعضې وختونه به چې دلته خپلمنځي جګړې به شولې یا حالت به خراب شو بیا به کته لاړم پېښور ته به لاړم او دلته به چې وضع ښه وه بېرته به رالم خپله وظیفه به مې اشغال کړه یعنې مطلب دا دی چې دغه زما د راډیو سره رابطه نه ده قطع شوې که ننګرهار ته تللی به د ننګرهار په ارټیا کې مې کار کړی دی په شرق راډیو تلویزیون کې مې کار کړی دی حتی په تلویزیون کې مې ډېر کار کړی دی نو څومره کلونه کېږي یعنې تقریبا د 50 کال نه د 1402 کاله پورې زه بالکل د راډیو نه زما اواز لرې شوی نه دی زه بي بي سي ته مې راپورونه لیږلي دي وي او اے ته صدای امریکا ته مې راپورونه خبرونه لیږلي دي په ازادۍ راډیو کې مې یو کال کار کړی دی د کته پېښور په ریډیو کې په ټیشن کې مې ډېر کار کړی دی حتی دري برنامې مې لوستي دي پکې نو لسګونه کاله وروسته ښایي سږ کال له ملي ډېر تلویزیون سره خدای پاماني وکړئ داسې خبر شوي چې تاسو سږ کال ملي ډېر تلویزیون پرېږدئ او تقاعد کېږئ به څومره پسې خفه یې ولا وروره یو خبره خو دا ده چې زه دغه ځای یو خو دا خپل وطن را باندې ګران دی د دې خپل وطن د هوا نه ده د هوا په هېڅ وجه باندې ما ته ډېره مشکل ده چې دا هوا زه پرېږدم خو یعنې زه اوس هلته په پېښور کې اوسېږم ته باور په خدای وکړه چې زه لاړ شم هغه هوا دومره کمزورې او ضعیفه ده چې زما په ځان ناسور ده ناسور په معنا باندې پوهېږي خو ناسور وایي سرطان ته یعنې ما باندې بالکل دغه ملک هوا نه لګېږي دغه چې نور خلک دا کاناډا او اروپا او امریکا ته ځي د هغوی به څه دي
ته یقین په الله وکړه په رب باندې یقین وکړه چې د افغانستان غوندې هوا چې زه بیا تورخم نه دې پله راشم زما وجود کې بېرته ساه پیدا شي. راډیو پسې به څومره خفه یې؟ راډیو پسې به ډېر زیات خفه یم او انشاءالله چې دلته یو یادګاري نوم دومره پرې کېدی چې د خلکو سره هم ډېره یو نیک برخورد کړی دی، نیک چلند هم کړی. انشاءالله چې دغه آینده نسلونه به موږ یادوي او نور دا راډیو د مایکروفون دا به درته یادېږي؟ دا به خود یادېږي، دا چې دغه یو ورځ نه یم هم راته په یادېږي، ځکه چې په دغه مسلک کې ما ټول عمر تېر کړ، د ځوانۍ وخت، د ماشومتوب وخت، حتی د سپینه ږیره باندې تر اوسه پورې لګیا یم. ما ته ډېر خلک مې ووایه هلکه زما شوق سره شته، دې مسلک سره مې شوق دی. ته فکر وکړه دا دومره د هنرمندان چې راغلي دي، فکر وکړه اوس ته په کته پېښور کې وګوره خیال محمد، هدایت الله، ګلنار بیګم، کشر سلطان څومره ښکلي غږونه لري او خلک ډېر احترام ورته اوس لري. اوس خیال محمد ژوندی دی، نور ګلنار مړه ده، هدایت الله مړ دی، دلته قمر ګل انداسه کال مړه شوه. دا ستاسو له مخې؟ دا زموږ د مخې راغلل، واضح وو که زما د مخې دلته ذاخر سره استاد ذاخر دغلته راغلی و، دغه ځای کې د راډیو سټوډیوګانو نه مخکې چې وځي په دغه ځای کې به ټول د فنکاران، هنرمندان، سازیان دلته به ناست وو. استاد سرهنګ مې ښه یادېږي، استاد محمد عمر مې یادېږي. نو دا راډیو چې وه پخوا یو خاص پرستیژ یې درلوده، یو خاص ځای یې درلود. هر سړی په راډیو کې خو چا نه تقین شو کولی، نه یې پرېښوده. مننه استاد. د وروستي پیغام په توګه باندې به د ملي راډیو اورېدونکو ته، د ملي راډیو علاقمندانو ته چې ستاسو غږ اوري او دلته د راډیو د نطاقانو لپاره چې ستاسو تصویر ګوري، د هغوی لپاره به د وروستی پیغام څه؟ زه خو به یو خبر لکه د اسلامي امارت دا اوس هم دا 2 کاله کېږي چې په افغانستان کې اسلامي امارت پیروزۍ ته رسېدلی دی او په هېواد کې بشپړ امنیت او په ښه سوله قایمه ده. موږ غواړو چې د همیش لپاره په دې وطن کې زیاتې سوله وي، ځکه ډېر زلمیان، ډېر جنازې مو لیدلې، ډېر ځوانان موږ د لاسه ورکړل. که په جمهوریت په 20 کلو جمهوریت کې مو ډېر ځوانان موږ د لاسه لاړل او خدای پاک دې وکړي چې په دې ملک کې د اسلامي امارت د رهبرۍ او زعامت لاندې همدغه حکومت قایم و دایم اوسي، صلح اوسي، امنیت اوسي او زموږ یو ځوان هم بې ځایه طرف نه شي. استاده په دې هیله باندې چې بیا سره وګورو، په دې هیله باندې چې له پاکستان نه یا چې هر ځای کې اوسېږي خپلو لیدونکو ته خپل پیغامونه پرېږدي، خپل اورېدونکو به ستاسو د غږ تږي، ستاسو غږ به موږ هلته رسوو. نو درنو لیدونکو، زما کیسه خپرونه چې له نامتو او پخواني نطاق ښاغلي محمد آغا زکي سره وه، په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې او بلې څېرې چې بیا هم له موږ سره به مېلمنه وي، تر هغې مو په لوی الله سپارم. الله مو مل، ښه وخت ته وایم.